تر هغه حده چې زموږ توان دي هغه توان مو ټول مصرف کړي دي. په ټولو سرحداتو باندې انشاءالله هیڅوک نشي کولای چې 1 متر د افغانستان خاورې ته را داخل سي او یا د افغانستان خاورې ته په بد نظر وګوري. د سر په بیه ولاړ یم، که پر چا ښه لګېږي پر چا بده لګېږي، خپل د هېواد حریم به ساتو او په هر قیمت به ساتو. بیا هم موږ او تاسې محتاج یو چې پر یو سرحد او یو دروازه باندې سره د هر قسم ذلت تیر شو او هر قسم مشکلات وګالو او ځکه یو مجبوریت دی. زه اوس نسم کولی چې یو افغان ته ووایم چې ته څه کوې چې دغه ذلت دې پر ځان باندې زغملی. په دې کار کې چې موږ او تاسې پرمختګ کوو، دا پرمختګ به ستونزې ولري، خو هېڅ ستونزې ته باید تسلیم نه شو او باید کار وکړو، مایوسه نه شو چې نن دلته یا په فلان ځای کې څوک چې د افغانستان دی، د افغانستان وګړی دی، زما مسلمان ورور دی، هغه که د هر ولایت، هر سمت او هرې ژبې، هغه که پښتون دی، که ازبک دی، که هزاره دی، که ترکمن دی، که تاجک دی، که بلوچ دی، که پشهیي دی، که عرب دی، که بل دی، که بل دی. دا تبعیض باید د ذهنو څخه وباسو او د خپل نوي نسل ته باید په ذهن کې دا ورکښېنوو. محترم ورونو، بعضو ملګرو چې دلته د اذان نیوز محترم لیدونکو السلام علیکم. په دې هیله چې روغ او جوړ اوسئ په یو نوي خپرونه کې درته ښه راغلاست وایم. تېره ورځ د افغانستان د دفاع وزیر ملا محمد یعقوب مجاهد متحده عربي اماراتو ته سفر درلود. په دغه سفر کې ورسره انس حقاني او ځینې نور مشران هم ګډون کړی و. د افغانستان د دفاع وزیر ښاغلی ملا یعقوب به هلته د دوبۍ د مشر او همدارنګه ځینې وزیرانو سره ناستې ولري، خو دا چې له نورو سیاسینو سره به غونډې ولري او که نه تر اوسه نه ده واضح شوې. دا په داسې حال کې ده چې د کرزي په شمول حضرت عمر زاخلوال هم د افغانستان څخه د لومړي ځل لپاره خارج ته تللي دي، خو تر اوسه پورې دا معلومات نشته چې ښاغلی ملا یعقوب به د دوبۍ د مشر او وزیرانو څخه پرته له نورو سیاسینو سره وګوري او که نه. ښاغلی ملا محمد یعقوب مجاهد په دوبۍ کې له میشته افغانانو سره نن یو غونډه درلودله. په دغه غونډه کې په مختلف اړخونو خبرې وکړې، همدارنګه یې د افغانانو د شته مشکلاتو په اړه یادونه وکړه. هغه مشکلات چې په دوبۍ کې افغان مسافر حل کوي، د اماراتو له حکومت سره یې د هغې د شریکولو وعده هم وکړه. په دغه غونډه کې د نورو افغانانو ترڅنګ ځوان وزیر هم وینا وکړه چې تر ټولو مهمه وینا یې د افغانستان د سرحدونو په اړه وه. هغه د افغانستان د سرحدونو په اړه وویل چې د سرحدونو امنیت په کلکه توګه څاري او هیڅ چاته هم اجازه نه ورکوي چې د افغانستان امنیت تخریب کړي. په دې ویډیو کې به تاسې د ځوان سالار ملا محمد یعقوب مجاهد دغه مکمل وینا واورئ. هیله ده د ویډیو تر پایه را سره پاتې شئ. ځوان وزیر ښاغلی ملا محمد یعقوب مجاهد وویل چې د افغانستان سرحدونه په کلکه توګه ساتي. هیڅوک هم نشي کولی چې د 1 متر په اندازه د افغانستان خاوره لاندې کړي. که څه هم ظاهرا ښاغلی ملا یعقوب مجاهد د کوم هیواد نوم ونه خیست، خو ظاهرا له دې څخه یې مطلب پاکستان و چې په وروستیو کې د افغانستان سره سرحدي ستونزې راغلي وي. هغه وویل چې د افغانستان له سرحدونو څخه په کلکه توګه دفاع کوي او هیڅ چاته به هم اجازه ورنه کړي چې د افغانستان خاوره 1 متر هم لاندې کړي. ښاغلی مجاهد همدارنګه وویل چې پردي خلک زموږ او ستاسې وطن نشي جوړولی. د ملي دفاع وزیر مولوي محمد یعقوب مجاهد په متحده عربي اماراتو کې له میشته افغانانو سره په کتنه کې ویلي چې موږ باید پردیو ته انتظار ونه کړو، خپل وطن پر خپله جوړ کړو او دې ته ټول متحد شو تر څو خپل توان او طاقت د هیواد په جوړولو کې مصرف کړو. ښاغلی ملا یعقوب مجاهد همدارنګه پاکستان ته د افغان مسافرو مریضانو اوښتلو په اړه هم یادونه وکړه. هغه وویل سره له دې چې موږ پوهان لرو، کدرونه لرو، ډاکټران لرو، خو بیا هم مریضان دې ته مجبوریږي چې په ډیر ذلت سره د خاورې څخه بل ځای ته واوړي او هلته خپله درملنه وکړي. هغه وویل هیواد پر موږ ټولو حق لري تر څو یې په سمه توګه خدمت وکړو.
قربان دلا داری ز شام ازوان دی پاوازیران ژوند د یوسې د ګران افغانستان تر هغه حده چې زموږ توان دی هغه توان مو ټول مصرف کړي په ټولو سرحداتو باندې انشاءالله هیڅوک نشي کولی چې یو متر د افغانستان خاورې ته را داخل سي او یا د افغانستان په خاورې ته بد نظر وکړي. د سر په بایه ولاړ یم که چا ښه لګېږي پر چا بده لګېږي خپل د هېواد حریم به ساتو او په هر قیمت به ساتو. بیا هم موږ او تاسې محتاج یو چې پر یو سرحد او یو دروازه باندې سره د هر قسم ذلت تیر شو او هر قسم مشکلات وګالو او ځکه یو مجبوریت دی. زه اوس نسم کولی چې یو افغان ته ووایم چې ته څه کوې چې دغه ذلت دې پر ځان باندې زغملی. په دې کار کې چې موږ او تاسې پرمختګ کوو دا پرمختګ به ستونزې ولري خو هېڅ ستونزې ته باید تسلیم نه شو او باید کار وکړو مایوسه نه شو چې نن دلته یا په فلان ځای کې څوک چې د افغانستان دی د افغانستان وګړی دی زما مسلمان ورور دی هغه که د هر ولایت هر سمت او هرې شکل هغه که پښتون دی که ازبک دی که هزاره دی که ترکمن دی که تاجک دی که بلوچ دی که پشهی دی که عرب دی که بل دی که بل دی دا تبعیض باید د ذهنو څخه وباسو او د خپل نوي نسل ته باید په ذهن کې دا ورکښېنوو. محترم ورونو بعضو ملګرو چې دلته حاجي صاحب صدرخیل او دا پوهان لرو انجینران لرو بیا هم موږ او تاسې محتاج یو چې پر یو سرحد او یو دروازه باندې سره د هر قسم ذلت تیر شو او هر قسم مشکلات وګالو او ځکه یو مجبوریت دی. زه اوس نسم کولی چې یو افغان ته ووایم چې ته څه کوې چې دغه ذلت دې پر ځان باندې زغملی هغه ما ته وایي چې زه مجبور یم. نو دا افغانان چې غریب خلک دي اکثر یې مسکینان دي محتاج دي باید د دې لاسنیوی وشي او دا لاسنیوی چې دي دغه خلک چې الله تعالی وس او توان وکړي په مختلفو برخو کې. نن چې زه په خپل وطن کې یو پرمختللی روغتون نه لرم شفاخانه نه لرم فابریکه نه لرم نور هغه څه چې لازم دي هغه نه لرم. زما په فکر باندې ټول افغان تجاران ټول ډاکټران ټول پوهان ټول انجینران د دې مسؤل دي او هر یو باید دا مسؤلیت درک کړي. پوهان لرو انجینران لرو بیا هم موږ او تاسې محتاج یو چې پر یو سرحد او یو دروازه باندې سره د هر قسم ذلت تیر شو او هر قسم مشکلات وګالو او ځکه یو مجبوریت دی. زه اوس نسم کولی چې یو افغان ته ووایم چې ته څه کوې چې دغه ذلت دې پر ځان باندې زغملی هغه ما ته وایي چې زه مجبور یم. نو دا افغانان چې غریب خلک دي اکثر یې مسکینان دي محتاج دي باید د دې لاسنیوی وشي او دا لاسنیوی چې دي دغه خلک چې الله تعالی وس او توان وکړي په مختلفو برخو کې. نن چې زه په خپل وطن کې یو پرمختللی روغتون نه لرم شفاخانه نه لرم فابریکه نه لرم نور هغه څه چې لازم دي هغه نه لرم
زما په فکر باندې ټول افغان تجاران، ټول ډاکټران، ټول پوهان، ټول انجینران د دې مسؤل دي او هر یو باید دا مسؤلیت درک کړي. په دې کار کې چې موږ او تاسې پرمختګ کوو، دا پرمختګ به ستونزې ولري، خو هیڅ ستونزې ته باید تسلیم نه شو او باید کار وکړو، مایوسه نه شو چې نن دلته یا په فلان ځای کې ما ته دا خبره وشوه یا یو مشر هغه په دې نظر دی یا یو شخصیت دا په دې نظر دی یا فلان شخص تبعیضي چلند کوي. دا افغانستان خو نه زما یوازې دی، نه ستاسې دی یوازې، دا د 40 میلیونه افغانانو مشترک کور دی. دلته مختلف مزاجونه شته، دلته مختلف نظرونه شته، دلته مختلف فکرونه شته، دلته داسې کسان هم کېدای شي موجود وي چې قصدا کوشش د دې کوي چې موږ تاسې په خپل منځ کې خپل افغانان به ووي، خو د پردیو په لمسون به نه غواړي چې افغانان متحد پاتې شي. هغوی باید وپېژندل شي او هغوی ته باید په زغرده جواب ورکړل شي چې ستا هغه نظر او فکر دلته نشي تحمیلېدلی چې هغه د افغانستان د ملي ګټو سره په ټکر کې. نو د یو بل زغمل، تحمل او برداشت کول، یو بل ته د اتحاد او ملي یووالي تلقین کول او په ټول څوک چې د افغانستان دی، د افغانستان وګړی دی، زما مسلمان ورور دی، هغه که د هر ولایت، هر سمت او هرې ژبې، هغه که پښتون دی، که ازبک دی، که هزاره دی، که ترکمن دی، که تاجک دی، که بلوچ دی، که پشهی دی، که عرب دی، که بل دی، که بل دی. دا تبعیض باید د ذهنو څخه وباسو او د خپل نوي نسل ته باید په ذهن کې دا ورکښېنوو چې دا ټول قومونه د افغانستان خلک دي، د افغانستان وګړي دي، په افغانستان کې حق لري. هم یې په اقتصاد کې حق لري، باید خپل توان او وس ونه سپموي او زمینه ورته مساعد شي. هم یې په سیاست کې برخه لري، باید برخه ورکړل شي. هم په نظامي اړخ کې سهم لري، باید و دې وطن ته خدمت وکړي، د وطن څخه دفاع وکړي. د هیڅ چا پر مخ باندې دروازې نه دي تړل شوي. هر افغان ورور چې غواړي په هر معنا په یو بخش کې خدمت وکړي، هغه کولی شي چې خدمت وکړي. نو انشاءالله موږ به ودې ته کار کوو، کوشش به کوو چې دا زمینه نوره هم مساعده شي. کېدای شي په دې مخکې موږ تاسې 40 کاله ستونزې ګاللې دي، مشکلات مو ګاللي. پردي خلک زموږ او ستاسې وطن نشي راته جوړولی، دا ثابته خبره ده. تاریخونه شاهد دي چې هر پردی راغلی دي و افغانستان ته یې بدمرغي، جنجالونه، ستونزې، مشکلات راغلی د آبادۍ په نامه دي، وتلي په داسې حالت کې دي چې هغه مخکې کومه آبادي او ورورګلوي او اطمینان موجود و هغه یې له ځان سره وړي. زموږ او ستاسې د غلطولو دپاره نمایشي برنامې لري، نمایشي کارونه یې کړي دي، اما یو داسې اساسي کار چې هغه د افغانستان آینده 100 کاله پرمختګ ته یوسي یا مثلا د آینده دپاره هغه افغانانو ته پاتې وي، داسې یو کار دوی نه دي کړی. که بعضې مواردو کې کارونه شوي هم خپلو افغانانو کړي دي. نو پردیو ته باید انتظار ونه کړو او خپل وطن په خپله جوړ او دې ته ژمن سو او متحد سو چې زه خپل توان او خپل واس د خپل وطن په جوړولو کې خامخا مصرفوم. تاسې ګورئ افغانان نن رنگولو کې خوځېږي د دانګ وینه زما رایا، رنگونو
یعقوب ابن عمر لکه سندان دی په وزیران ژوند اوسې د ګران افغانستان دی په وزیران ژوند اوسې د ګران افغانستان دی په وزیران قربان